زما د مرګ ما سره لږ وپایا کنه زما د مرګ ما سره لږ وپایا کنه جانانا که دروغ وایم نو ووایه کنه یو ښکلی وفادار خپلو کې وښایه کنه یو ښکلی وفادار خپلو کې وښایه کنه. ډیره مننه ابوبکر صاحب او د ټول نه مخکې خو د یادونو د مازدیګر او پوره ټیم ډیره مننه کوم چې موږ خپل پروګرام ته راغوښتو او یو دوه شعره به درته ووایم چې خلک هغه دي خو د خلکو مطلبونه بدل شوي دي خلک هغه دي خو د خلکو مطلبونه بدل شوي دي جواب یې زه صحیح در کوم یاره ستا سوالونه بدل شوي دي ډېر ښه زبر دې دروازې ته بس تی نه ګورم دې دروازې ته بس تی نه ګورم ستاسو کوڅې ته بس تی نه ګورم په تیارو کې مې تېر ژوند دی په تیارو کې مې تېر ژوند دی بلې ډیوې ته بس تی نه ګورم که تا او هغه خپل منځ کې خوشحال یې که تا او هغه خپل منځ کې خوشحال یې یاره هغې ته بس تی نه ګورم دا فیصله مې په الله پرېښي دا فیصله مې په الله پرېښي دې فیصلې ته بس تی نه ګورم ډېر ښه زبردست او نقیبه ژوند به مې په خپله رڼا کومه نقیبه ژوند به مې په خپله رڼا کومه تورې تیارې ته بس تی نه ګورم نقیبه ژوند به مې په خپله رڼا کومه تورې تیارې ته بس تی نه ګورم ډېر ښه زبردست در به شي ارمان خو زه به مړ یم در به شي ارمان خو زه به مړ یم اوبه کې خفګان خو زه به مړ یم در به شي ارمان خو زه به مړ یم اوبه کې خفګان خو زه به مړ یم ستا د چم ملنګ هم تا ته یاد شي ستا د چم ملنګ هم تا ته یاد شي اوس هم ملنګان خو زه به مړ یم سختې مو په ژوند کې ډېر لیدلي دي سختې مو په ژوند کې ډېر لیدلي دي ژوند به شي اسان خو زه به مړ یم سختې مو په ژوند کې ډېر لیدلي دي ژوند به شي اسان خو زه به مړ یم اوس راته رقیب کوي سله اوس راته رقیب کوي سله وبه جانان خو زه به مړ یم اخرنی شعر دی پکې چې ښه په دې پوهېږم مین یې پې نقیبه ښه په دې پوهېږم مین یې پې نقیبه وبه کې ګمان خو زه به مړ یم ښه په دې پوهېږم مین یې پې نقیبه وبه کې ګمان خو زه به مړ یم انسان بې لمحو لیونی کېږي انسان بې لمحو لیونی کېږي زړه خو په دوکو لیونی کېږي انسان بې لمحو لیونی کېږي زړه خو په دوکو لیونی کېږي او مه ژاړئ په مړو پسې ای خلکو مه ژاړئ په مړو پسې ای خلکو اکثر خلک په مړو لیونی کېږي مه ژاړئ په مړو پسې ای خلکو اکثر خلک په مړو لیونی کېږي دی خو لیونی دی مړه مه وایه دی خو لیونی دی مړه مه وایه دی خو په هغو لیونی کېږي دی خو لیونی دی مړه مه وایه دی خو په هغو لیونی کېږي زمونږ د قام دا حل دی چې ووایم زمونږ د قام دا حل دی چې ووایم دا خلک په پیسو لیونی کېږي زمونږ د قام دا حل دی چې ووایم دا خلک په پیسو لیونی کېږي نقیب خو په ویښه د تیارو خوبونه یې نقیب خو په ویښه د تیارو خوبونه یې مړه دی خو په ودو لیونی کېږي نقیب خو په ویښه د تیارو خوبونه یې مړه دی خو په ودو لیونی کېږي دومره غرور مه کوه ای تکبر مه کوه دومره غرور مه کوه ای تکبر مه کوه دنیا فانی ده ګورې دا ارمانی ده ګورې په سا اعتبار مه کوه په چا اعتبار مه کوه زم انسان یم ښه په ما اعتبار مه کوه دولت طاقت مه ګڼه دا حقیقت مه ګڼه دا حقیقت مه ګڼه زما خبرې ګورې منافقت مه ګڼه زه رښتیا وایم غلا ته به غلا وایم زه رښتیا وایم غلا ته به غلا وایم که ناورې مه اوره زه خو به دا وایم شډل بډل سړی یم زه ډېر بدل سړی یم زه ډېر بدل سړی یم ښې سپینې وایم خصم پاګل سړی یم ای زورورې چپ شم د مرګ د یرې چپ شم
ای زورورې چپ شم د مرګ د یېرې چپ شم خلکه ویر وکړم نویم سندرې چپ شم. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو، زیم ابوبکر او تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازیګر. د یادونو په مازیګر کې زمونږ سره زمونږ درون ګران میلمه نقیب خان نقیب میلمه دی. نقیب خان نقیب چې د ډیر وخت نه د شعر و شاعرۍ سره شوق لري او تازه د شاعرۍ په میدان کې قدم ایښودی دی. راځو ستاسو ملاقات کوو د نقیب خان نقیب سره. نقیب خان نقیب د یادونو په مازیګر کې موږ تاسو ته هرکلی وایو. ډیره مننه ابوبکر صاحب، او د ټول نه مخکې خو د یادونو د مازیګر او ستاسو د ټول ټیم ډیره شکریا ادا کوم چې په خپل قیمتي وخت کې موږ له وخت راکړو. او نقیب خان نقیب صاحب معلومه ده چې چرته ماحولي چرته ادبي ټولنې هلته د شاعرانو ژوند وي، خو دا راته ووایي چې د شاعرۍ په میدان کې د کله نه قدم ایښودی دی او د شوق څنګه پیدا شوی دی؟ دا 2 کاله مخکې د شوق مې پیدا شوی دی شاعرۍ سره. زموږ یو ملګری و، هغه به خپل شعرونه به یې وی، لکه ما زه چې به ورسره کله میلاو شوم نو ما ته شعر مې لیکلی، نو بیا د هغې نه ورسره زما هم شوق پیدا شو. بیا څه پردي ورانول څه خپل کول، بس د دې نه به مې شعر لیکو. اوس ماشاءالله دومره حد ته رسېدلي چې خپله شاعري کوم. ډېره مننه، شکریه. او بل دا خو ډېر یو ښه کار دی چې د شعر په ذریعه باندې په معاشره کې تاسو د لیک په ذریعه د خلکو هغه رهنمایي وکئ، یو ښه کردار ادا کوئ. نو د یادونو د مازیګر یو مختصر شان پروګرام موږ را جوړ کړی دی، خو لږ شانتې ځان معرفي کوئ او خپل مصروفیات واضحه کوئ. زه نوم مې نقیب خان نقیب دی، د کوزې درشخیل سوات اوسېدونکی یم او 10م کلاس کې سبق وایم شینواخ پبلیک سکول کې. نقیب خان نقیب صاحب کتونکي به انتظار کوي او تاسو ته پته ده چې نن سبا کتونکي چې دینو زیات تر روماني شاعري روماني غزلې خوښوي، نو که د هغو سره اوس شعرونه یا خپل کلامونه شریک کړل نو ستاسو به ډېره مننه وي. جی یو غزل به درته ووایم چې کله مې د سرو شونډو سرونه اخلي، کله مې د سرو شونډو سرونه اخلي، زما د بدن ټول پرارونه اخلي. ډېر ښه، زبردست. کله مې د سرو شونډو سرونه اخلي، زما د بدن ټول پرارونه اخلي. جانان مې خوښ په دې ادا دی، جانان مې خوښ په دې ادا دی، زما د خوږ زړګي زخمونه اخلي. ډېر ښه، زبردست. جانان مې خوښ په دې ادا دی، زما د خوږ زړګي زخمونه اخلي. یادونه دې ختمیږي په زړګي کې، یادونه دې ختمیږي په زړګي کې، راته ښکارېږي ستا سوچونه اخلي. واه ډېر ښه، زبردست. یادونه دې ختمیږي په زړګي کې، راته ښکارېږي ستا سوچونه اخلي. زما دیدن ته یې زړه کېږي خو زما دیدن ته یې زړه کېږي خو زما طرف ته څو قدمونه اخلي. واه ډېر ښه. پازغو کې راله تېر دا ټول عمر کو، پازغو کې راله تېر دا ټول عمر کو، خیر که مې د لاسه اوس ګلونه اخلي. ډېر ښه، زبردست. پازغو کې راله تېر دا ټول عمر کو، خیر که مې د لاسه اوس ګلونه اخلي. مړه نفرت یې رانه دومره پیدا شوې، مړه نفرت یې رانه دومره پیدا شوې، زما د لاسه خپل لاسونه اخلي. ډېر ښه، زبردست. مړه نفرت یې رانه دومره پیدا شوې، زما د لاسه خپل لاسونه اخلي. او اخرنی شعر دی پکې چې هغه لیونی چې په پچم کې اوسېدو یاره اوس نشته، هغه لیونی چې په پچم کې اوسېدو یاره اوس نشته، سله پچم ګاونډ کې د نقیب نومونه اخلي. ډېر ښه، دا یو پیرې بیا ووایي. هغه لیونی چې په پچم کې اوسېدو یاره اوس نشته، هغه لیونی چې په پچم کې اوسېدو یاره اوس نشته، سله پچم ګاونډ کې د نقیب نومونه اخلي. ډېره مننه. امید لرو چې کتونکو به ستاسو د دې غزل نه ډېره زیاته مزه اخیستې. که د کتونکو سره روماني غزل یا نور شعرونه تاسو شریک کړل نو ستاسو به ډېره مننه وي. یو نظم به درسره شریک کړم، نوی نظم دی چې نن د یو مور قصه کوم، نن د یو مور قصه کوم، د یو کور قصه کوم، چې مور زما دنیا ده، مور د هر چا دنیا ده. واه ډېر ښه. مور زما دنیا د مور د هر چا دنیا د مور دنیایي جنت دی، زما زندگی جنت دی. واه ډېر ښه. هسې چې کور له لاړ شم خپلې مور له لاړ شم، هسې چې کور له لاړ شم خپلې مور له لاړ شم، زما نه تپوس کی د هر چا نه تپوس کی بچیه کم ځای وې تو، زر ترېنه غاړه وځم ورله جواب ورکمه، هسې بهر ته وتم مرګره څنګ له تلم. واه ډېر ښه. بیا دا خبره وکړي د غم سندره وکړي، بچیه خیال ساته خپل حال ساته، ورله د ها جواب ورکم په خندا جواب ورکم، هغه بل څوک نه دی چې په چا خفه شي، هغه بل
څوک نه دی چې په چا خفه شي صرف مور د په هر چا خفه شي واه ډېر ښه زبردست که مور دنیا کې نه وی ستا به په چا کې نه وی که مور دنیا کې نه وی ستا به په چا کې نه وی بچي اوس څه کوي دو دا ښه نه کوي بچي اوس څه کوي دو دا ښه نه کوي ورته غوسې کوي ټولې لانجې کوي ډېر ښه ورته غوسې کوي ټولې لانجې کوي خو مور بیا هم غلي ورته څه نه وایي وایي پوی بشي نادان دی لا زما د زړه ارمان دی لا نقیبه دا ارمان ورله زرې نه کې ورله جوړې تورې تیارې نه کې یاره دا یو پیري بیا ووایه ډېره مزه یې نقیبه دا ارمان ورله زرې نه کې ورله جوړې تورې تیارې نه کې ډېر ښه زبردست ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو دا و نقیب خان نقیب چې ستاسو سره خپل غزل او نظم شریک کو زمونږ به کوشش وي چې د مختلفو ځایونو نه دغه شان د ایرو نه چې کوم پټ لالونه تاسو ته د یادونو په مازدیګر موږ را مخامخ کوو نو زمونږ سره د نقیب خان نقیب د یادونو په مازدیګر کې دا اولنی پروګرام و چې ستاسو سره شریک کو او کوشش به کوو چې د نقیب خان نقیب نه په آینده وخت کې نور هم څه ښه شاعري ښې غزلې واورو زموږ د یادونو مازدیګر پروګرام سرته رسي د روان پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړم د الله په امان